البدر علينا من ثنيات د نور لارویان مدعا لله دار أيها د شریعت غږ رادیو د ادارې لخوا وجب الشكر علينا مدعا لله بسم الله الرحمن الرحیم. بشمیر حمد ثنا و ستاینه خاص الله جل جلاله لره. درود او سلام دی وی پر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. د رادیو محترم اوریدونکو او د نور د لارویانو د خبرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوښ او خوشاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په خدمت کې یم. محترم اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم غواړو چې د اسلام په لار کې د پیغمبر او صحابه کرامو د لوږې ګاللو په اړوند تاسې دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې ګټور او په زړه پورې معلومات درکاندو. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وایي د خندق په ورځ صحابه کرامو له لوږې نه په خېټو پورې یو کاڼی تړلی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړ، نو هغه مبارک خپله مبارکه خېټه ورښکاره کړه چې 2 کاڼي یې ورپورې تړلي وه. حضرت ابن جبیر رضی الله عنه وایي یوه ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ډېرې لوږې نه په خېټه پورې کاڼي وتاړه او وی فرمایل، خبر اوسئ، ډیر خلک په دنیا کې ښه خوراکونه او آرام ژوند کوي، خو هغوی به د قیامت په ورځ وږي او بربنډ وي. او بیا یې وفرمایل، خبردار، ډیر خلک به ښکاره د ځان درناوی کوي، خو په حقیقت کې به دا د ځان سپکاوی وي. او ډیر خلک به ښکاره د ځان سپکاوی کوي، خو په حقیقت کې ډیر درانه خلک دي. حضرت عایشه بیبي وایي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امت لومړنۍ فتنه به د خېټې ډکول وي، ځکه چې کوم خلک په ډکه خېټه خوراک کوي بدنونه یې غټیږي، زړونه یې کمزوري کیږي او خپل خواهشات نشي کابو کولای. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وایي یو ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ټاکنده غرمه کې نبوي جومات ته راغی. دم غړی ته حضرت عمر فاروق هم جومات ته راننوته. نو له حضرت ابوبکر صدیق نه پوښتنه وکړه چې په دې وخت کې څنګه راوتلی یې؟ هغه ورته وویل، وږی شوی وم. حضرت عمر فاروق ورته وویل، قسم دی چې زه هم له لوږې نه راوتلی یم. دوی دواړو همدا خبرې کولې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام جومات ته تشریف راوړ. نو له دواړو یې پوښتنه وکړه چې څنګه په دې غرمه کې تاسو له کورونو راوتلي یاستئ؟ دوی ورته وویل، یا رسول الله، سختې لوږې پسې راخیستي یو. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح په ولکه کې دی، زه هم د همدې لوږې له پاره له کور نه راوتلی یم. بیا یې ورته وفرمایل، تاسو راځئ. 3 واړه د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته ورغلل. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه به هر ورځ جناب پیغمبر ته پی یا شودې یا نور شیان ساتل، خو په دې ورځ پیغمبر له خپل وخت نه وځنډېده. نو حضرت ابو ایوب رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام برخه شیدې هم په خپله کورنۍ وخوړلې او دی بیا خپله کار ته ولاړه. دوی چې دروازه وټکوله، د حضرت ابو ایوب میرمن ورته راووتله. چې وی کتل ډیره خوشحاله شوه. وی ویل، د خدای ګران نبی او ملګري د په خیر راشي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې وکړه چې ابو ایوب چیرته دی؟ هغه د خپل کور تر څنګ په باغ کې په کار لګیا و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک غږ یې چې واورېده، په منډه راغی. وی ویل، د خدای ګران رسول دی له ملګرو سره په خیر راشي. بیا یې ویل، یا رسول الله، نن لږ ونه ځنډېدی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، ته رښتیا وایې.
حضرت ابو ایوب رضی الله عنه ورغی. له باغ نه د کجورو یوه غونچه چې 3 ډوله کجورې پکې وي، یعنی وچې، پخې او نیمه پخې، دا یې راوړې او د جناب پیغمبر مبارک مخ ته یې کېښودې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا دې څه کولې؟ یوازې وچې کجورې بس وې. حضرت ابو ایوب رضی الله عنه ورته وویل یا رسول الله دا هم زما په زړه بس نه دي، زه یوه وزه درته حلالوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ګوره چې د شیدو وزه حلاله نه کړې. حضرت ابو ایوب ورغی او یو کلن یا تر دې هم کم عمره سیرلی حلال کړ او میرمنې ته یې ویل ته ډوډۍ پخه که، زه به کتغ پوخ کړم. نیم سیرلی یې سور کړ، له نیم نه یې ښوروا جوړه کړه او جناب پیغمبر ته یې راوړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ډوډۍ کې لږ غوښه تاو کړه او حضرت ابو ایوب رضی الله عنه ته یې ورکړه. ویې ویل دا فاطمې ته وروړه، هغې هم له ډېرو ورځو داسې خواړه نه دي خوړلي. ډوډۍ چې وخوړه او ماړه شول، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مبارکو سترګو کې اوښکې راغلې. وی فرمایل ډوډۍ، غوښه او 3 ډوله کجورې دا هغه نعمتونه دي چې خدای پاک د قیامت په ورځ له موږ نه پوښتنه کوي. دا خبره ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق ته ډیره ګرانه تمامه شوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خو چې کله داسې خواړه درته کېښودل شي بسم الله ورته ووایئ او بیا له خوراکه وروسته دعا وکئ چې ټول ستاینې الله لره دي چې موږ ته یې دغه نوع او دغه رقم خوراک راکړ. نو دا دعا به د داسې خوراک بدل شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رخصت اخیسته. حضرت ابو ایوب ته یې وویل سبا بیا راشه. نوموړی د پیغمبر په دې خبره پوه نه شو، یعنې سمه یې وانه ورېده. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل ابو ایوبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا ته وایي چې سبا بیا راشه. د پیغمبر مبارک دا عادت و چې چا به ورسره یوه نیکي وکړه دا به یې ښه نه ګڼله چې په بدل کې نیکي ورسره ونه کړي. سبا چې حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ورغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله یوه مینځه ورکړه او ورته وویل له دې سره ښه کوه، ځکه چې له کوم وخت نه دا زموږ سره ده موږ یې غیر له خیر نه بل څه نه دي لیدلي. حضرت ابو ایوب چې مینځه کور ته راوسته فکر یې وکړ چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لارښوونې د پلي کولو ښه لاره به دا وي چې دا آزاده کړم. نو بیا یې سم د لاسه هغه مینځه آزاده کړه. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما همدا حدیث د حضرت عمر فاروق له خولې را نقل کړی ده او وایي پیغمبر موږ د ابوالحیثم ابن تیحان انصاری کور ته بوتلو. حافظ ابن منذری رحمت الله علیه د خپل کتاب د 5م ټوک په 160 مخکې لیکي ښایي دا پیښه یو ځل د ابوالحیثم سره شوي وي او بیا د حضرت ابو ایوب انصاری سره شوي وي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها وایي یو ورځ پیغمبر زما کور ته راغی او پوښتنه یې وکړه چې بچیان مې یعنې حسن او حسین چیرته دي؟ ما ورته وویل سهار په کور کې د خوراک څه نه وه. نو حضرت علي وویل چې زه به دوی دواړه د ځان سره د هغه فلاني یهودي باغ ته بوزم ځکه چې تا سره به بیا ژاړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باغ ته ورغی چې ویې کتل د دواړو په لاسونو کې کجورې دي، په تالاب کې لوبې کوي او حضرت علي کرم الله وجهه لګیا دی اوبه راوباسي. نو ورننوته او حضرت علي رضی الله عنه ته ویل ای علي بس نه دي بچیان مې ګرمي ونه وهي. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وویل یا رسول الله په کور کې د خوراک هیڅ شی نه و، تاسو لږ کښېنئ زه به فاطمې ته هم یو څه کجورې برابرې کړم بیا به یو ځای لاړ شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کېناسته. حضرت علي کرم الله وجهه یو څه نورې کجورې برابرې کړې په ټوټه کې وتړلې. بیا یو ماشوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غېږ کې راواخیست، بل حضرت علي او کور ته راغلل. حضرت عطا رضی الله عنه وایي یو ملګري کیسه راته کوله چې حضرت علي کرم الله وجهه ویل څو ورځې پرله پسې نه زموږ په کور کې د خوراک څه وه
او نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې څه وه. یو ورځ بهر راووتم، ګورم په لاره کې یو دینار پروت دی. نو ورته ودرېدم، فکر مې وکړ چې راواخلم او که نه. آخر مې راپورته کړ ځکه چې ډېرې سختې شپې وې. دکان ته ولاړم، اوړه مې پرې راواخیستل، کور ته مې راوړل. حضرت فاطمې ته مې وویل چې ډوډۍ راته پخه کړه. هغه پاڅېده او چې اوړه یې لمدول، له ډېرې کمزورۍ نه یې د تندي ویښته د اوړو له کاسې سره لګېدل. ډوډۍ چې پخه شوه ورغلم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مې ټوله کیسه وکړه. نو راته یې وفرمایل دا د خدای جل جلاله لوري روزي ده، نو ویې خورئ. محمد ابن کعب قرظي رحمت الله علیه وایي حضرت علی کرم الله وجهه ویل یو وخت ما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځای له لوږې په خېټه پورې کاڼي تړلي وه او اوس مې دا حال دی، یعنې 40,000 درهمه مې یوازې د شتمنۍ زکات دی. حضرت ام سلیم رضی الله عنها وایي زه ډیره نیستمنه وم. نو پیغمبر راته وویل صبر کوه، قسم دی چې د محمد په کور کې له 2 ورځو راهیسې هیڅ شی نشته او 3 ورځې کېږي چې پنغري کې یې اور نه دی بل شوی. خو که زه له خدای پاک څخه وغواړم چې د تحامي ټول غرونه راته سره زر کړي، هرومرو به یې راته کړي، خو زه دا شیان هیڅ کله نه غواړم. البدر علينا من ثنيات. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وایي موږ پیغمبر سره په مکه مکرمه کې ډېرې سختې او د نیستۍ شپې تېرې کړې. که به هر ډول تکلیف را باندې راغی ورسره مخته وو او په ډېره مینه به مو صبر کاوه. یوه شپه سهارا ته تیر شوم، هلته مې د اوښ د پوستکي یوه ټوټه پیدا کړه. نو را مې وړه، ومې مینځله، بیا مې په اور وبریته کړه او وچه مې کړه، بیا مې میده میده کړه او 3 ورځې به مې له اوبو سره خوړله. نو موړی په یو بل روایت کې وایي په عربو کې زه د خدای جل جلاله په لار کې تر ټولو لومړی غیشی ویشتونکی وم. موږ به چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره غزا ته ولاړو، خوراک به را سره نه به. نو د کیکرو چې یو ډول ونه ده، د دې په پاڼو به مو ګزاره کوله او بیا به مو او دسماتي داسې وه لکه د وضو پچې. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه وایي زه او 2 نور ملګري مدینې منورې ته راغلو. له لوږې نه مو نه غوږونو او نه سترګو سم کار کاوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه و کرامو ته اعلان وکړ چې هر څوک د 10 تنه میلمانه له ځان سره کور ته بوځي. دی وایي زه او ملګري مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په برخه ورسېدو. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک کور کې یو وزه وه، هغه یې موږ ته راکړه. موږ به شیدې ترې لوشلې او ټولو ملګرو ته به مو ورکولې. حضرت مجاهد رحمت الله علیه وایي حضرت ابو هریره رضی الله عنه به ویل قسم دی ما داسې شپې هم تېرې کړي دي چې له لوږې به مې پړ مخې پروت وم او په خېټه به مې کاڼي تړلي وه. یو ورځ ډېر وږی شوم، نو ولاړم د نبوي جومات په یوه لاره کې په دې هیله کېناستم. ما ویل که څوک مې له ځان سره کور ته بوځي. لږ ساعت ناست وم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی. نو د قرآن عظیم شان د یو څو مبارکو آیتونو په هکله مې پوښتنه ترې وکړه او موخه خو مې دا وه چې ښایي په خبرو کې را باندې وپوهېږي او ځان سره مې بوځي. خو هغه پوه نه شو. زما د پوښتنې ځواب یې راکړ او تیر شو. ورپسې حضرت عمر فاروق راغی، له هغه نه مې هم پوښتنه وکړه، ځواب یې راکړ او دی مې هم په اصلي موخه پوه نه شو. دم ګړۍ ته ګورم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی. نو زما کمزوري حالت ته چې وکتل، راته یې وویل ابو هریره راځه. زه ورسره روان شوم. کور ته چې ورسېدو هلته په یوه کاسه کې شیدې پرتې وې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه وکړه چې دا چا راوړي دي؟ هغوی ورته وویل دا فلاني کوروالا هدیه رالېږلې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته مخ راواړه و ویې ویل ابو هریره. د ابو هریره په ځای د ناز له امله ابو هر وویل. ما وویل حاضر یم یا رسول الله.
ویلې ورشه د صوفي ټول طالبان راوله. دی وایي د صوفي طالبان د خدای پاک میلمانه بچې، نه یې کور درلود او نه یې ځای درلود، او هر وخت بچې پیغمبر ته صدقه راتله ټوله به د صوفي طالبانو ته ورکوله. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خبره زه ډیر پریشانه شوم، ځکه ما فکر کاوه چې په دې پیو یعنی په دې شیدو به ځان زخه موړ کړم چې تر سبا مې ورځ پې تېره شي، او که د صوفي نور ملګري راشي نو هرو مرو به زه په خپله دا شیدې پر هغوی ویشم، نو ما ته به هیڅ پاتې نشي. خو د پیغمبر امر به ورغلم، ټول ملګري مې راوستل، هغوی چې په کوټه کې کېناستل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وویل ابو هر کاسه راواخله، ټولو ته یې ورکړه. ما کاسه راواخیسته او هر ملګري ته مې په وار وار وړاندې کوله، هغه به ځان موړ کړ او چې بیرته به یې راکړه هماغسې به دا کاسه ډکه وه. ټول ملګري چې ماړه شول، کاسه مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ ته کېښوده. هغه مبارک چې پورته راته وکتل نو وی خندل، راته وویل ابو هریره. ما وویل لبیک یا رسول الله. وی ویل اوس نو یوازې زه او ته پاتې شو. ما وویل هو. راته وویل اوس نو ورته کېنه او ښه په مړه خېټه یې وڅښه. زه کېناستم او ښې ډېرې مې وڅښلې. پیغمبر راته وویل نورې هم وڅښه. بیا ما کاسه په سر راپورته کړه. پیغمبر بیا راته وویل چې نورې هم وڅښه. ما کاسه په سر راپورته کړه او ښې ډېرې مې وڅښلې. بیا راته وفرمایل نورې وڅښه که نه؟ بیا ما وڅښلې. آخر چې ښه موړ شوم ومې ویل یا رسول الله نورې نشم څښلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل اوس یې نو ما ته راکړه. کاسه مې ورکړه او پاتې شو دې جناب پیغمبر مبارک وڅښلې. حضرت ابو هریره په یو بل روایت کې وایي یو ځل مې 3 ورځې پرله پسې په نهاره تېرې کړې. آخر چې ډېر بېتابه شوم، له کوره د نبوي جومات په لاره روان شوم. څو ګامه چې مې واخیستل نو ولوېدم. د کوڅې ماشومانو چیغې کړې چې ابو هریره لیونی شوی ده. ما ورته وویل ای خلکو لیونی به تاسې یاستئ. صوفي ته چې ورسېدم ګورم پیغمبر 2 کاسې ماته کړې ډوډۍ راوړه. ده او ټول طالبان ترې راتاو دي. ما چې سر پورته کړ پیغمبر اشاره راته وکړه چې راوړاندې شه که نه. زه چې تر څو ورسېدم ملګري مې راپاڅېدل چې کېناستم، د یوې کاسې په څنډه کې لږ غوندې خواړه پاتې وه. نو پیغمبر په خپل مبارک لاس ګوله راته جوړه کړه او راته یې وویل بسم الله ووایه او ویې خوره. دی وایي قسم دی هغه یوه ګوله دومره برکتناکه وه چې زه پرې ښه پوره موړ شوم. حضرت ابن سیرین رحمت الله علیه وایي یوه ورځ موږ حضرت ابو هریره سره ناست وو. هغه د کتان 2 ګلابي رنګه جامې اغوستې وې. د ټوټې په یوه څنډه یې پوزه پاکه کړه او ویې ویل واه واه نن ابو هریره پوزه په کتان پاکوي. په داسې حال کې چې یو وخت به د جناب پیغمبر د منبر او حضرت عایشې د حجرې ترمنځ بیوخه پروت وم. خلک به راباندې راتلل او د لیوني ګمان به راباندې کاوه او په څټ به مې زور راکاوه. خو هغه به لیونتوب نه وه، نه به د لیونتوب اثر وه. زه به له لوږې بیوخه وم. د ابن سعد په روایت کې دي چې حضرت ابو هریره زیاته کړه زه یو وخت د عفان زوی او غزوان لور سره په دې مزدور وم چې ډوډۍ به راکوي او په سفر کې به د سپرلۍ وار راکوي. هغوی به چې کله په سفر تلل زه به په سپرلۍ پسې روان وم او چې دمه به مو کوله ما به د هغوی خدمت کاوه او چې بیا به روانېدو نو د غزوان لور به راته ویل موږ تا ته دومره صبر نشو کولای، همداسې په خیابلی راولاړېږه او په روانه کې سپرلۍ ته راخېږه. بیا خدای پاک جل جلاله داسې وخت راوسته چې همدا د غزوان لورې زما میرمن کړه. و زه کله په ټوکو کې ورته وایم چې په خیابلی راپسې راځه او په روانه سپرلۍ ته راخېږه. او په یو بل روایت کې چې ابن سعد د سلیم ابن حیان را نقل کړی ده. دی وایي چې ابو هریره ویل
زه چې وړوکی وم یتیم وم او چې راغټ شوم مهاجر شوم او هیڅ مې نه لرل. د غزوان لور بصره سره د خوراک او سپرلۍ په بدل کې مزدور وم. هغوی به چې چیرته سفر کاوه ما به د اوښانو تر شا شعرونه ویل او چې دمه به مو کوله بیا به مې د هغوی خدمت کاوه. اوس خدای پاک داسې وخت راوسته چې هماغه بصره زما په نکاح کې ده. نو د هغه رب ستاینه کوم چې دین د ټولو کارونو د سمون ذریعہ جوړ کړ او ابو هريره د خلکو پیشوا کړ. عبدالله ابن شقیق رحمت الله علیه وایي مال حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره په مدینه منوره کې یو کال تیر کړی. یو ورځ دواړه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د حجرې ترڅنګ ناستو. نو راته ویل په موږ داسې وخت هم راغلی چې زیږې جامې به مو په تن وي او څو ورځې به مو دومره خواړه نه را رسېدل چې ملا مو پرې نیغه کړې وای. خېټې به مو له لوږې لاندې ننوتې وي. نو بیا به مو د دې لپاره ډبرې ورپورې تړلې چې ملاګانې مو نیغې شي. په یو بل روایت کې وایي د پیغمبر په زمانه کې زموږ جامې د وړیو څادرونه وه او خوراک مو یوازې کجورې او اوبه وې او قسم دی چې ستاسو دا غنم مو لیدلی هم نه وه او نه مو دغه غنم پیژندله. د حضرت ابوبکر صدیق لور حضرت اسما رضی الله عنها وایي زه د بنو نذیرو په کلي کې په هغه کور کې اوسېدم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما خاوند زبیر رضی الله عنه ته کور ورکړی و. دا هغه وخت و چې خدیجه رضی الله عنها زما په نس کې و او خاوند مې په سفر و. زموږ خواته د یهودي کور و. هغوی یو ورځ وزه حلاله کړې و او لګیا و پخوله یې. دا چې زه امیندواره وم نو د غوښې بوی ډېر ښه راباندې ولګېده او دومره ورته بېتابه شوم چې صبر مې ونه شوای کړای او د اور په پلمه ورغلم. ما ویل ګوندې که څه غوښه راباندې وخوري. کور ته چې ورننوتم د یهودي مېرمنې ته مې وویل چې لږ اور خو راکړه. هغې اور راکړ او د غوښې هېڅ ست یې راته ونه کړ. کور ته چې راغلم اور مې مړ کړ. بیا ورغلم ما ویل هغه مړ شو که لږ نور راکړې. هغې بیا راکړ او دا ځل مې هم ست دې راته ونه کړ. په دریم ځل چې بیا ورغلم او بیا یې تش لاس را رخصت کړم نو کور ته راغلم په ژړا شوم او دعا مې وکړه. دغه وخت په خپله یهودی په کور کې نه به. لږ وروسته چې راغی له مېرمنې نه یې پوښتنه وکړه چې څوک خو به نه به راغلي. هغې ورته وویل نور څوک خو نه به راغلي، البته د دغه عربي ګاونډي مېرمن څو ځله په اور پسې راغله. یهودي ورته وویل لږ غوښه دې ورنه کړه. هغې ورته وویل نه. یهودي وویل قسم دی څو چې دی هغې ته غوښه نه وي ورلېږلي زه به یې څکه هم ونه کړم. حضرت اسما بیبي وایي ګورم چې ګاونډۍ مې په یو کاسه کې یوه لپه ښوروا او غوښه راوړه. ما چې وخوړه هغسې خوند مې بیا په بل هیڅ شي کې هم نه ولیده او نه مې بیا محسوس کړ. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، اوس زموږ د خپرونې د پای شیبې شوې له تاسو اجازه غواړم ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې هر یو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.